چې مغول چې کوم دی په هغه کې ډیر زیات غرور او تکبر زه خپل مینه کې ځان دومره نه غرزو ما چې زه په خپل پښتونولي پرې خو حمزه بابا نه مني سیدا پښتون سړی چاته بدل نه پرې دا هغه د کپرې نو رانوم او هغه ته سنوي او چت سر چې کم دی او لک سر دغه شانته بغیر زما چې په پښتون کې کم همت ته نو ته د همت نه کار واخلا او د لوړ او د جوړ په خپل باندې ته هوار کا څنګه د پښتونولي اصول او د اسلام چې کوم اصول دي هغه یو بل سره ډیر نږدې دي د شملي راواخلي د دې د کپړه براواله په حرم کې بداغینه احرامونه تړي حجره کله د ملمنه نه خالی کی کائنات کې څوک الله رب العزت ته د یو طرف نه رسي څوک ته د بل طرف رسي په دې کائنات کې چې دا کم سدي د خپل سو وجود نشته د سورلسم سپوږمۍ همیشه تندر نيسي بل یو داسې کیفیت کې مزوزو چې زه د هر څه خبره مخ بیا هم سویل نش قامونه که خبر شول چې پښتو د اسلام صدا زمونږ د شملونه به احرام تړي حرم کې بسم الله الرحمن الرحیم زه معلم افضل او زه په خپل چینل معلم نامه کې تاسو ټول ته هر کله وایم قدرمنو په دې برخه کې به مونږه د حمزه بابا په شاعرۍ کې چې کوم پښتونولي دا پاغي باندې بحث کوو نو سیده مونږ راځو دا غوي شیرونو ته او حمزه بابا په یو ځای کې وایي آشنا که په خلا کې د غرور دی د مغول الفت سره وقار د پښتون را کړی دی په دې شعر کې حمزه بابا دا وایي چې مغول چې کوم دی په هغه کې ډیر زیات غرور او تکبر سیدا نو خپل محبوبي ته مخاطب دی کته په خپل حسن باندې مغرور او ته په خپل حسن باندې ډیر زیات غرور کې سیدا نو الفت سره وقار د پښتون را کړی زما چې کوم مینه د تاثرانو هغه خدا خو زه په خپل مینه کې ځان دومره نه غرزو ما چې زه په خپل پښتونولي پرېدم قلندر مومن په یوځای کې وایي چې قلندره چې په دار هم سر بلندو هغه سر به اوس په خپو کې د سنم ګدم سیدا خو حمزه بابا نه مني حمزه بابا په پښتون په مینه کې هم پښتونولي نه پرېدي سیدا چې ستا حسن چې کوم دی هغه بل ځای حمزه بابا وایي کنه حسن په غرور لري وقار د مینه هم ستا گونجی په تندي کې زما گونجی په شمله کې صحیح شو دغه شانته بل شعر کې وایي چې عشق داته چې رقیب می سلامت ګرځي ګنې کېدای شي چې پښتون چر بدل پرې خو دا څومره بهترین شعر دی ګوره په دې شعر کې حمزه بابا د پښتونولۍ یو جز مونږ ته بیان کړی د پښتونولۍ یو اصول بیان کړی او هغه اصول دی د څه هغه اصول دی د بدل ورا پښتو کې متل دی چې پښتون سړی سل کاله پسند چانه بدل واغستو نو چې اوس هم جلدی وکړه سیدا پښتون سړی چاته بدل نه پریدي کچا ور سره بد کړي نو شاعر سوی چې عشق دا ته چې رقیب می سلامت ګرځي ګنې کېدای شي چې پښتون چره بدل پرې خو چې زما رقیب چې کم دی کنه هغه زما محبوب سره ګرځي سیدا او د هغه سره تعلق ساتي او زه مر سره ساتم وګوره زه د عشق د وجه نه دا ارس برداشت کوم او زه د عشق د وجه نه د هغه د کپرې نو رانوم او هغه ته سنوي ولی هغه ځکه چې عشق چې کم دی هغه زمانه هر څه اغستی دي او هغه د پښتونولۍ چې کم جز دی هغه پکې زما ډیر کمزورې شوی لیکن پښتون سره چاته بدل نه پریدي او زه هغه ته سنوي ما او هغه دقه شانته خلاص تنه ګرځي یو بل شعر دی چې په هغه کې حمزه بابا او هغه مضمون چې کوم شعر مونږ لک سات مخ کې بیان کو چې حسنا تو خود بینه ز پښتون ما او ما نه د خودلې غدا سترګو ته دا ما خو د ګوره حسن چې کوم دی هغه دا غواړي چې خلک ماته وګوري او زما د حسن سوال وکي خو شاعر سوای چې ما نه د خودلې غدا سترګو ته نو یو بل ځکه حمزه بابا فرمایي چې ما ټیټ ورته لمکله زما سر نه ټیټېد شاید چې په الفت کې هم افغان پاتې کېدم صحیح شو جی مطلب چې زه په عشق کې خپل نظر نه لاندې کوم زه خپل سر نه لاندې کوم زه دغه شانته اوچت سر چې کوم دی او لک سر دغه شانته بغیر زما او زبا په محبت کې خپل محبوب ته سر خطا نکړم او دغه شانته په یو بل ځکه حمزه بابا فرمایي چې لوړ جوور لا پښتني همت تسدي لوړ جوور لا پښتني همت تسدي د سندونو غوندلار پیدا کوا دې ټیم په دې شعر کې خو د پښتونولۍ درس هم دی خو د همت درس هم دی چې څنګه سندونو ځان لاري په خپل پیدا کړی دی او دا غو یو نېچرل کورسز دي چې په هغه کې تیریږي مونږ چې توای خورونه یا سندونه چې کم دي نو دغه شانته لوړ جوور لا پښتني همت تسدي
چې دا لوړ دی او دا جوړ دی او دا لیول نه دی. صحیح ده چې په پښتون کې کم همت دی نو ته د همت نه کار واخله او دا لوړ او دا جوړ په خپل باندې ته هوار کا څنګه چې سندونه په خپل باندې ځان خپل لارې پیدا کړي. او دلته به تاسو ته هغه شعر وایم قامونه که خبر شول چې پښتو د اسلام صد او زمونږ د شملونه به احرام تړي حرم کې. دا د حمزه بابا د شاعرۍ معراج دی چې هغه په خپل پښتونولۍ باندې څومره غره دی او هغه په خپل پښتونولۍ باندې څومره فخر کوي او هغه په خپل پښتونولۍ باندې څومره ویاړ کوي. هغه سوي هغه وي چې قامونه که خبر شول چې پښتو د اسلام صد زمونږ د شملونه به احرام تړي حرم. هغه دا وی چې زمونږ پښتونولي چې کم دا هغه د اسلام سره ډیره زیاته کمپیټیبل ده. زمونږ د پښتونولي اصول او د اسلام چې کوم اصول دي هغه یو بل سره ډیر نږدې دي، یو نزدېکت لري، اورلیپینګ دي بالکل. صحیح شو. نو که خلکو ته پته ولګي نو هغه زمونږ د شملي راواخلي د دې دا کپړه براواله په حرم کې بداغینه احرامونه تړي. او حمزه یو کله کلاړو بل براش حمزه یو کلاړو بل براشي دا حجره کله خالد ملمنو شو. ګوره د پښتونولۍ په اجزاو کې یو حجره هم صحیح ده. نو حمزه بابا په دې شعر کې دا غي ذکر کړي د حجره ذکر اصل کې کړي د زړه تشبیه ور کړي د حجره سره چې حمزه یو کلاړو بل براشي دا حجره کله خالد ملمنو شو. یو خدا ده چې کدا یو کله زما د زمن لاړو نو خبره بل کله براشي. او بل مطلب د دې شعر اصل کې دا ده چې د پښتون سړي حجره کله د ملمن نه خالی کیږي. د پښتون زړی په حجره کې با ملما خامخایي هغه به دغه ملمستیا کې او دغه شانته د پښتونولۍ دا اصول چې کوم دي دا به دوام لري. او زه تاسو ته اخیری شعر وړاندې کوم چې راوړی د فطرت د مزاج د جمهور او پښتو کا وجرګي مهیروا. په دې کې د جرګاوم د پښتونولۍ یو خصوصیت دی، یو اصول دی چې پښتانه خپل لانجې جګړې خپل کشالي هغه په حجرو کې همواري نو ویراول له فطرت د مزاج د جمهور زمونږ دا کم کار چې کم دی اټس ډیموکراټیک ان نیچر. صحیح ده دا جمهوری روایت دی. او جرګې پښتو کا جرګې مهیروا چې جرګې چې کم دی دا مهیروا څنګه چې خوشحال خان خټک فرمایي چې بندوبست د کائنات شي په خبرو او یو ترسلو صدقه شسل ترزرو. صحیح شو. نو اومغه خبره دغه شان حمزه بابا فرمایي چې جرګې کوا او خپل معاملات چې کم دي هغه په جمهوری اصول باندې زیاته رسوا. قدرمنو اوس په تاسو ته د حمزه بابا د صوفیانه شاعرۍ یو څو نمونه وړاندې کما. حمزه بابا فرمایي چې آشنا ته یو خداستان اندارا هر یو مین جدا جدا وکړه. آشنا ته یو خداستان اندارا هر یو مین جدا جدا وکړه چې دا حسن چې کم دی دا آشنا چې کم دی دا خو دی یو، یعنی دا الله رب العزت ذات یو دی خو هر یو عاشق ورله په خپل لار باندې ورځي. د هر یو عاشق د عبادت کولو د هر یو عاشق د مینې کولو د الله رب العزت سره د خپل مینې د اظهار طریقه چې کم ده هغه بدله ده. نو آشنا ته یو خداستان اندارا هر یو مین جدا جدا وکړه. صحیح ده. بل دغه شانته ستان اندارا ته سیکړلې په کائنات کې څوک الله رب العزت ته د یو طرف نه رسي څوک ته د بل طرف رسي. چاته په سندونو کې خپل ښکاری، چاته په انسانانو کې خپل ښکاری، چاته په زناورو کې خپل ښکاری، چاته په هواګانو کې خپل ښکاری. او په هغه لار باندې هغه د حقیقت یو پوړی چې کم ده په هغه باندې خيجو د الله رب العزت طرف ته ورزي او د هغه سره خپل تعلق قائمي. او یو بل ځکه حمزه بابا فرمایي چې صد د نړۍ خو آینه د یار د حسن ده او چا چې کړو لټون پکې د یار تر نه حیران ووت. عقیده وحدت الوجود چې کوم دی هغه بار بار د حمزه بابا په شاعرۍ کې د ټولو د پښتو او د اردو چې څومره شاعران دي نو هغه ټول عقیده وحدت الوجود قائل دي او هغه لکه غالب وي چې نه تا کچھ تو خدا تا کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا ڈبو یا مجھ کو ہونے نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا. او هغه خوشحال خان خټک په یو ځای کې وایي کنه چې په هر څه کې ننداره د هغه مخکلم چې د ډېر پیدای نه ناپدید شو. او رحمان بابا وایي چې عشق په هر رنگ مقام باندې قائم کړم چې وصال د قبلتون به نه پوهیږم. صحیح ده. نو خوشحال خان حمزه بابا په دې شعر کې سوای چې صد د نړۍ خو آینه د یار د حسن ده. په دې کائنات کې چې دا کم سدي د خپل سو وجود نشته بلکې دا د الله رب العزت ریفلیکشن ده. صحیح ده. د هغه آینه ده او د هغه آینه چې کم ده عکس ده. صد د نړۍ خو آینه د یار د حسن ده او چا چې کولټون پکې د یار تر نه حیران وو.
چا چې په دې آینه کې په دې کائنات کې د الله رب العزت لټون کو نو هغه حیران او پریشان پاتې ځکه چې د الله رب العزت د ذات ننداره به هغه په هر یو سیس کې کوي هغه ځکه خوشحال بابا وایي کنه چې په هر څه کې ننداره د هغه مخ کړم چې د ډېر پیداین ناپدید شو او دغه شانته حمزه بابا په یو بل ځای کې فرمایي چې خپل جمال ته پکې زیری رنگ په رنگ پکې بدلیږي خو هم ته نور څه نه دي کائنات په آینه کې ګوره په دې کې بیا د کائناتو تشبیه چې کوم دا هغه دې سره ورکړی دا چې دا هر څه چې روان دي په دې نړۍ کې یو خدا ده چې دا د الله رب العزت ذات دی او دا یو په آینه کې د دې ریفلیکشن دی صحیح ده د الله رب العزت د ذات ریفلیکشن دی نو و چې په دې کائنات کې دا څومره شغل میله روانه ده په دې کائنات کې چې دا څومره کاروبار زیست روان دی نو دا ټول څه شی دی دا په اصل کې امته چې خپل رنگونه پکې بدله صحیح ده خپل جمال ته پکې زیری رنگ په رنگ پکې بدلیږي او خو هم ته نور څه نشته کائنات په آینه کې یعنی په دې کائنات کې چې دا څومره تغیر راځي دا څومره بدلون راځي دا کم څه چې کیږي نو دا نور څه نه دي بلکې دا هم ستا ریفلیکشن دی او یو بل ځکه حمزه بابا فرمایي چې سپوږمۍ هله تندر نسی چې پوره شي نابلد شوم چې تاسو سره آشنا شوم ګوره سپوږمۍ چې کوم دا اصول د دې کې د ساينس اصول دی دا چې سپوږمۍ همیشه تندر ال نسی چې هغه پوره شي د سوارلسم سپوږمۍ همیشه تندر نسی بل سپوږمۍ نشي نو مطلب چې د هغه رڼا چې کله بالکل پوره شي نو هغه بیا تندر نسی نو شاعر وایي چې زما کله د الله رب العزت سره تعلق جوړ شو او ماته دغه معرفت حاصل شو او زه هغه سره زما یو پہچان جوړ شو نو اوس د هغه نه پس زما خلق ګنګ شو زه په اسم نه پوهیږم عمده شعر رحمان بابا دا سی وایي چې عشق په هڅ رنگ مقام باندې قائم کړم چې وصال دې قبلتون دې نه پوهیږم یعنی او داسې کیفیت کې مزوزو چې زه د هر څه خبره مخ بیا هم سویل نشم او قدرمنو د حمزه بابا د صوفیانه شاعر اخیری شعر وزه تاسو ته وړاندې کما چې د خپل ځان نه مخ کې تیر شو مزه اوس خو بیخي د یار پذیر شو مزه چې زما د الله رب العزت د تصوف چې دا کوم درجه دي چې دا ولی او دا غوث او دا ابدال شي صحیح ده نو چې زه په دې کې ما څومره ترقی وکړه او زه په دې مرحلو کې مخ کې څومره لاړ لما نو اوس ما ته پته ولګېدله چې زما کم خپل اصل حیثیت چې کم دی زما چې کوم خپل اصل حیثیت دی اوس خو بیخي د یار پذیر شوم د انسان خصوصیات هم انسان صابر دی الله رب العزت صابر دی نو زما ته د هغه سيزونو ادراک او شو کم چې په خالق کې ټول موجود دي نو قدرمنو کدا شعرونه تاسو خوښ شوي نو زمونږ دا چینل د سره لایک کړئ او د نورو خاصتو شعرونو د پاره او د معلوماتي ویډیوز د پاره د سره دا سبسکرایب کړئ او د نورو مرګونو سره هم شیر کړئ ډیره مننه د الله پامان